له سالنګ څخه داسې خبر چې ټول هیوادوالې خوشحاله کړل. سلام، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د سالنګونو د روښانه کولو لپاره د برېښنا د تولید توربین نصب شو. د سالنګونو د لوی تونل د ګالریو او برنډو د روښانه کولو په موخه په شمالي سالنګ کې پر بهیدونکو اوبو د برېښنا توربین نصب شو چې د مسلونو په وینا د نږدې 1500 کیلو واټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د بغلان د ولي ویان وایي چې دغه توربین د سالنګونو د ساتنې ریاست له لورې په شمالي سالنګ کې نصب شوی چې له 300 څخه تر 450 کیلو واټو د برېښنا د تولید وړتیا لري او له 14 سایټو څخه تر 14 ګالرۍ پورې په د دې توربین له برېښنا څخه ګټه پورته شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې توربین په نصب او تنظیم 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، په داسې حال کې چې تر دې وړاندې به هر کال د سالنګونو د روښانه کولو لپاره 40 میلیونه افغانۍ د برېښنا د تولید ماشینونو په تیلو او ترمیم لګښت راته.